که تاسو دواړو کې راته هر چا د جنت خټه راوړه نو زه ورته په انعام کې دا شاته موټر چې کوم یو ده دا ورته په انعام کې ورکوم. زه راوړم که نه زه راوړم. نو بیا ورشئ تاسو په امتحان کې استئ رای وړئ راته. دا دی لاړم او دا دی را خټه لکه موته یاره دا څه شی شو ده موږ دته دا د جنت خټه لکه مکو د مسجد ښار هم خو د جنت خټه نه ده او قبرو کې هم خو د جنت خټه نشته نو زه چېرته ورپسې لاړ شمه او موټر هم د لاسه ځي یاره. ځوانه ته خو خالي لاس راغلې لکه چې د جنت خټه دې را نه وړه. والا ډېر ورپسې وګرځېدلم خو پیدا مې نه کړله. دا واخله مشره د جنت خټه. ماشاءالله ګلابه دا دې له کوم ځای نه که؟ دا زما د مور او پلار د پښو خټه ده. هغه ځکه چې ما اورېدلي چې جنت د مور او پلار د پښو لاندې وي. زه اوس پوه شلم چې جنت د مور او پلار د پښو لاندې وي. باید خپل د مور او پلار قدر وکړو. بېشک ځوانه تا جایزه وګټ.